غنی خان وایي ساز داسې آواز دی ښکاره پټ کړي پټ ښکاره کړي تورې خټې واخلي ترېنه جوړه مناره کړي قبر باندې شال یو د اطلس د بخمل واچوي لاس کې د انسان لمحې له مرګ او اجل واچوي خو مرګ د پرده پوش کړي د آدم زوال د هوش او رک مرګ هغه خزان دی چې ګل کړي د ګل فروش او رک مرګ گوا د رب د مینې رحم د انسان سره مرګ یوه واده ده د سپرلي شوې د خزان سره ژوند یو څاڅکی مینه ده د مینې ننداره کړي تورې خټې واخلي ترېنه جوړه مناره کړي ساز د ځوانۍ غشی دی د مرګ سره د جنګ کیسه دا د انسان د زغرې تورې او توفان کیسه دا د غلام د فخر کبر او د ننګ کیسه شمع پتنګ نه دی دا د ستوري او پتنګ کیسه ژوند د آدم څه دی مینه مینه ده د ځان سره خاورې د آدم خاورې جنون سره جانان سره مرګ لویه نیکي ده چې تا وکړه د انسان سره مرګ ستا کور له یوړو ګنې به تل د ځان سره مرګ هغه نیټه چې جانان کېښوه د جانان سره مرګ پټه نکاح ده د مکان د لامکان سره مرګ کې د ژوندون د دریا پټه کناره ده مرګ مجبوره ځان له د خپل حسن ننداره ده مرګ بس یو ګواه زما د ژوند ستا د جلال ای عجیبه خانه د تیارې او د هلال غنی خان لټون صفحه 333 کلیات صفحه 122